जी यार हुसैन स्वाति का बड़ा यार हुसैन स्वाति से बखेर अगली इस तरह मशी हर गले में तोड़ उतार अल्लाह ने औरता से बखेर अगली रशक दा खामोश 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 यार हुसैन से तब हर गले में तगनी मामा तो गोर रूम होती है और यकीनन जी गनी मामा तले तले रगले द मीना द खलूस जमीन मस्तिया बता सुली नन नदी इलाकी दम रगली समझ से ताज होडेर इलाकों तक चक्कर वाले रेडियो फिल्मों के इनकार करे सीडी ड्रामों के इनकार करे अमूमन बस स्टेज में राजी नन द आवाम चिकम जमा गफीर नास ते दुमरा एक्साइटेड जी बाफर करानो तरफ तो वर्जी लगे यार समय से सोई यार زخو نن ډیر زیات خوشاله یم او بل دا چې زه تا نن ډیر خوشاله یم ځکه چې ما نه دې رنګ کو تاوی د غنی ماما دا ورارونو ودونه دي ما دې رونه کله ورځې وي او کله شپې وي ډاکټر صاحب زه به خامخا غنی ماما ته ورځم ځکه چې مونږ کله بنو یا کوواټ وځو نو اکثر د سره شته کو او زموږ ډیره مل مستیا کوي الله دې ومته باندې ومته کړو خوشحالي راولي سره ټول مؤمنانو مسلمانانو امين 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 یا حسین سے دا ته وایي چې څومره فلمونو کې کار کړی یرا فلمونو کې کوم ډیر کار کړی او د سیډي پروډکشن حساب ډیری فلم مو بالکل حساب نشته وی چې خیبر کې مو ډیر و د خپل ژوند مشهور فلم یرا ما د اردو فلم کې هغه آی اس پی آر والا فلم وای کې انکار کړو دی ریونج هالیوډ فلم و چې موږ فخر کوو چې نن موږ سره داسې یو شخصیت ولر دی چې د هالیوډ د امریکای یو فلم دا فلم بیا اردو کې هم جوړ شوی دی بدله په نوم باندې او په انګلیش کې هغه فلم تاسو سرچ کړئ یوټیوب کې دی ریونج هغه کې یار حسین سواتی سے ویلن راغلی دی د خلکو لاسونه کټي ډیر ظالم پکې راغلی دی زه ته دا خبره کوم چې تاسو په دې فلمونو کې دومره ظالمانه راځي کله کله د خزې په املاو چلیږي او په یو تمانچه کې شپاړه سوه ډزې وي دا راته وایي دا کوم خلک چې تاسو مړه کې تاسو پولیس والان نه وځي موږ سره خو دومره ټاکه نه پرېږدي تاسو مړي کوئ هغه خو د فلمونو تماچې او ټوپکې جی جی هغه د فلمونو تماچو ډکې تصویرونه فلمونو کې هغه څه شي قسم تماچې باندې ډزو کو والله څوک دې وښته خدای مې وایي کته دغه ځای ملاړ شه تبه مې راکاږي او زه به راغورځېږم نو دومره ظالم انسان نازي خلکو نه دی په هغه فلم کې لاسونه کټ کړي سم کساب ته نه جوړ دی کوړې پرته یو بدله ګوټه دی روز غړپ ما هغه فلم دی نه کړی بس هغه فلم وکړه سټوري و چې څنګه دا ظلمونه شوي دي مخکې شی مونږ ورکولو دیوان ته مخولو چې په سواد کې په دې دغه کې دا ظلمونه شوي او هغه کې هغه خلک نو یار حسین صاحب موږ په تاسو ویاړ کوو موږ په تاسو فخر کوو چې تاسو دومره مطلب مقامونو ته تللي مینوالو یار حسین سواتی ولاړ دی او چې کله هم یو اداکار ولاړ یو ډیلاک میلاک نه وي نو خوند مزه نه وي ستاسو د لاسونو بړکاو د شپېلونه به پته لګي چې دی یو ډیلاک وي او که نه پته یار تا والا یو جی راولې ګاسل دا تار ماروش نیږي بیا هو خفه ها زما په خپل یو ډرامه لیکلې ده چې هغه انکه د نشي خلاف ده نو هغه دوه ورونه دي په هغه ډرامه کې یو ډېر ښه سړی دی مونځګزاره دی خپل بچی هم ځان سره جومات ته بوځي بدقسمته ظالم زما پلار چې کوم پکې و هغه شرابي و نو چې کله به شراب څښل نو زه به هم ورسره کېناستم نو داسې به مې ورته کته د وړوکتیا دغه کې ما یې لکه دا ډېر خوږ شربت دی جوړی چې هغه کله زه لوی شم موږ سره یو نوکري نو هغه زما دا پلار مړ کړ نو زه هغه نوکر ته سویم کاکا ستا د دې لاسونو نه قربان شم او دا هغه سړي د ټوپک ګولۍ نه قربان شم چې چا زما دا پلار مړ کړی دی ورشم کښېنم ورسره و د خدای ظالمه و د خدای ظالمه په خپله خو دې سترګې پټې کړي خو زه دې په داسې غمړولم
چړوسان مې ته نه خلاصېږي که د دې شرابو بوتل په ځای دې راته وړوکتیا کې قلم کتاب په لاس کې راکړی وی نو څومره به ښه وی نن به د دنیا خلکو ماته جوارګر بدعمله او شرابي نه وي اوچته کا کاکا اوچته کا د جنازم په ما راوله اوچته کا بس جی کنا فلم ته تو مزه جوړي ډاکټر صاحب ورکا په یو ډرامه کې ویلې نه ما د تصویر بیا غي روړي هغه وجري راشي سشوي پلان یو زبتاو کوم آیا کینا دې سم نشي کوله ودا خدای ظالما پلار خو مې دې دومره ډزې وویشتو چې هسپتال کې ډاکټران هم په ګنډو لوستلی شو او تا سره خو به هغه کار کوم لکه په انډیا کې چې هندوانه خپل مړي سره کوي ډېره مننه یار حسین سواتي صاحب ستاسو د راتګ ښه دوستانو یار حسین سواتي صاحب ډېر ښکلي لیکونو د هغه د زندګۍ حوالاتو سره موږ ګپ شپ ولګولو اوس موږ سره یو ښکلې شاندې خاکه ده او خاکه ده چې لږ شاندې توجه وکړي خاکه به غور سره اورېږي ګورئ به اورئ به خوند به دې مالي چې کوم لفظ در باندې ښه لګي د نسلو بړکا به ورکوئ د خاکې عنوان دی چې نیازبین بچې ګورو چې دا بچې څومره بچې دی یو بچې خو موږ سره دی تنبولې سروزي ګورو یا ګورو داسې ټیټه کې موږ را روان کړی دي او ورسره یو دوه ډانګان نور دي نو زه به راغواړم چې د پاکستان ټلویزیون سیډي سټیج د فلمونو ډېر ښه فنکاران دي ښکلې شاندې خاطر وړي نیازبین بچې راځي عطاالله جاج جمشید مردانی اور امتیاز احمد لاسونه پرکا جی इसार खुलाने दे बना शिकार दे रो रखा ना दिवजी तो वो रेशन करा करा अल्लाह फजल दे दिकली खान माल हाल नौकरान चाकरान अर्श दे गाड़ी मोटरे वाला अलवाद चिकम रा करेगा ना उस बेवी ने से दिन सड़ी दी तो दला सबब गनीमा नाम इलेक्शन बेले मुकाबला के रतागा वाला हमारा ना होगा बच्चे गुपी तो फोड़ देगा वरना प्लान टूट आदत में ताता नहीं अल्लाह दे मास्ता पेशाब से शर्म
دا زما هغه شرمېدلې زوی دی چې تاسو ته ما خپل تعارف وکړو تاسو دا انصاف په تاسو دا سړي بچی دی پتا ته انصاف ولې ته ښه بچی دی ما ته د خر بچی مې پلار دی د مور میړه دی ته وایې دا سړي بچی نو سړي بچی نه پیدا یم ولې د خر نه پیدا یم چې سړي دا ټوپۍ لږه سمه ته ګوره ولې پلار تا د اوبه د ګندګي خو ټوپۍ دا ګندګي نه داسې شی نه ده پاتې شو اته پلار ډېر پاتراک ښکاري دا بارام شهزاده مو ولیدو اته پلار دا ځکاري کنه لکه کاپلې تر واسه بچیا کابلی تر ما خو به موږ ټول کړي کاوی پیالې راوړل اته پلار دا واده ولا ډېر کم کړل نو ټول تکلیف کو ټول غټ باندې راوسته نو دې په ځای ته ټوړې ویګا بچیا دې په ځای چې زو درولې بار په یو سیټ دی باندې تکې نه ولې دې ولې ټوپونه مالي دې پلارا زه خو غني ماما واده نه راغوښته وم که نه تا ته خو پته نشته دی که نه نو زه خو په ځنګل رالم پیاده رالم پېښور نه پیاده رالې او که نه پلاره پیاده را خلاص وم که نه تا ته خو پته نشته دی چې ځنګل کم ځای کې دی نه ما ته څه پته نو خود ته ټول عمر چې کمره کې ناست دی نو زونه وي ټیزر خو یې که نه ما ته پته ډېر بادر سړی اوس دې ټایم کې دغه شوی ټیزر شوی که نه پلاره څه کورم ونه کورم ځنګل کې راله پنځه شپږ زمري راله پنځه شپږ زمري ته مخې نه راغله او که نه نه یاره تا ته خو پته نه څه ګندګي پلاره پنځه شپږ مړي خو مې بېګاره بلې شپې ته کړو خبرې که نه خبرې که نه پلاره بس ځنګل کې چې پنځه شپږ زمري مخې نه رالل وای وای زم پښتون یم ولې تښتېدو ولې نیمه مې پلار وتښتېدو وله که نه بس شی مې ورپسې راویستم وایي پته دې ولګي بس ډزکه 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 ټول مې کوتره کړې بس شی مې په دې ځای کې کېښود کړ ټوسکونه مې یو پاتې شو بچی داسې چوکې دا شپېلۍ پاکول لګي دا ته زنګ نیسي لیکي شوړه وخره وه لږ تېل هم ورکوه ولې پلاره تا پکې شوړه ولې نه مخکې نه سره زما شوړه ډېره ناکامیابه وه چې ډېره بېکاره وه خبره واوره د سړي زوی شه ګوره خبرې ته غوږ کېږده که نه پرون ناپړل چې مېړه که نه ساړه کې او یو خو باران هم دی پلاره بابا پلاره تا سره پړستنه کې خود کرم پروت وم پورته که نه ماشومان خو پورته تمري کوي چې چا کې کړي لکه ستا غوندې بېادبه نه که نه پلاره زه تا ته پورته پروت وم پړستنه دومره ښکلې ګرمه شوه ګرمېده بل چې ته پکې پروت وې غوږ کېږده که نه پلاره چې تا ډرک کې نه زره پړستنې لپاره نه سړي بچی دا خبره خلکو درېږي دی نو زه وکړم ولې جومات کې وکړم څوک یې واوره پلاره پروګرام درته ویجلا کړو سره کړو په خدای دې تا ټلیفون وکړه چې تا ټلیفون وکړه نو ولې د ذکرې جوړ سره کړو ته ولې چې وای ستاف نو تا ټلیفون دې خدای تبا کی تا دې چې دې کړې پلاره کړه تا دې چې دې کړې کړه پلاره تاسو ته پاره وستې زمو یو اجرا کوم ځان دا مړه کوله شته نشته دلته ډېر بدې ښکاري ولې تاسو ماته د ودای سړي شوي دا د ده خبرې دي مړ عقل یې زده نو پلاره ټول عقل تا ماته چې ته ښودې دي تا ماته عقل ښودې دي اصل پلاره تا بنګلې شته موټر دې شته مال دولت دې ښه ډېر دی که نه الله فضل دی نو پلاره تا چې ته زه جومات ته لېږلی یم خو شی دې راکړی دی خوله کې چې څوک دې راله پخی نه کړي نو چې پخی کوي مې نه دا تماچه دې راکړی نو پرېږده پلاره دا زه خو کوم که نه مخکې اجراګان نه بندي دمونه بندي زه نه ځم ستاسو یې به دا کار نه کوي
مرګرو دا کومه خبره چې دا وکړه دا لږه په غور واورئ ما خو د بچي نه داسې شی جوړ خو تاسو ګورئ دا کار وکړئ چې ماشوم سکول ته ولېږئ جومات ته ولېږئ چېرته مدرسه کې کېنوئ سبا به دې دغه شی جوړ او چل به نه درځي اگر مردان خلق دې لیږي دا ټول مدرسې ته لیږلي ستا په شان ډېرلاګانې پسې نه دي لیږلي وی بچه داسې جوړه څنګه انټرنیشنل جواب راځي مطلبي خبره به وکړه ټول ټایم را سره نشته دی خبره دا ده که نه چې زما یو دوست انګلینډ نه روان دی دوست دې را روان دی خو پوهېږه ګوره شی وایه خوله کې پروت دی ګورې او ګورې ګندګي یم خبره واوره هغه ته ما وویل زما زوی د 15 کالو شو 15 کاله چې وایي واده ته تیار شوی دی پوړی ته خطرې دی د هغه مخکې لږ خاموش به ودرېږي خاموش بالکل خاموش خاموش به ودرېږم خو خیر دی پوهېږه یار خبره خو دغه خو د زورو کیسه نه مړه دا د خودکشان شته دي کله داسې دي کله داسې دي چې ولې دا څوک دی یار it is my son دا مې زوی دی 15 کالو کې نه دا شی وروړی دی دا ستاسو ماشاءالله دا زوی داسې بله ټول ودې راوځي دی څنګه چنچې پلګ دی دا به چې دې غواړه شه دې غواړه شه کوچی دا کوچی داسې دا ماشومان سوت کړي دي ته به چې راشه او ډېر خیال یا داسې راشه یا الله توبه ولې د سره د ګناه پته نه لګي دا څه شی دی ماما دې کنه ډېر غلوه کپان ورو زلو مې کمپلیټ مګه ټکا کول کړه بچی دا بوتا چولې که تا ځان بوت کې جوړ یار ته دا څه کې یار تاسو شي ورو یار دې موسم کې دغه شي نه کیږي یار دې څه کار نه کوي يعني شو خبر يقول أبغى جميل ما هو لا ميا مريح ولا كنا أو قديم ولا شيء بدي لا ميا قديم نشوف قديم صار لي ولا قديم ما شو صار فيش بس مش هيك خبره لا دوه كي مور سينجر ده مور سينجر أنا بايبيله بچي مجال ډېر بد وکړ
دا سرکاري ته به ګره زکام باندې ها وای دردناک صدر جب یو شپه درې باران جواب پکې نه دا بيجوټي په پکې وکړه وای دې ماما دې تاسو نه دی ولې یا الله توبه ولې ته کولر ته ګلاس وړل شرم بچی اسناد لاسه په شرمونو شو او ته مخکې نه شرمېږې نشاته لکه خپل انسان چې پر دی او کله دا ټوله جميو کشمو نره باران اسمان کی ورسی د شپې 2 بجې دي چې ته پیدا شې مور مرشي لما كده ما نجد انا منير وا انت سيبك تدري يلا مرضى زما خبره وره هلکه وای دا بادرنګ دې بیا پاتې کړه کولوي بیا بادرنګ دې باندې شو تاسو څه راکړه چې تاسو ملک اوسې کنه هلته خورماګان دلته خطرې پیری اوس بجلی لاله جنریټر یې ولګاو زموږ ملک په 30 غنټو کې 20 غنټې بجلی نه 3 غنټې بجلی دا لوډ شیډینګ کې شوی خیر دی بچي خیر دی خبکیګه ما په ډسټینس ماشين خراب و دا ډېر وخت کې پکې نه لګا وای څه چل کې دا راوځي چې اول خاندل ولي او مې خاندل پدې کې نه وایا زمانہ پلان نو د بیبي ته پوت کو مور مې بدل کړه دې ته نو جاني کنه یا ما مو جوانا وایا وایا دا ځکارو چې درو خو دې ما نه پلان وایا ما د بیبي ته پوت کو نو ما بیبي زدا ول کوټه ولې پیدا شي ما دا غي جواب مې خبري وې دا ستاسو پلان کې څه چې ختم شي دې پیر شمولدو شمول او بوزا داو لګي لا خر بچیا یو ځل یو د خر بچیا د تخار ز کوچاړي خروج راغلی وکنه راغله سو راغله وای خبره وره جی وای دا د تنظیم شو کار شو نن مشته دا دوه پاسه روح 15 سال کې راځه او یو ورته د کیسه کو او بس یې صحیح ده يلا يمسكي कैसा हेलो अक्सर मंगाई मंगोई जिंदगी पे तो मंगाई
अरे